سوالګر هندوانه پلورونکي ته ودرېدی او په خواره خوله یې وویل: وروره غریب یم، شی نه لرم، که د خدای په رضا یوه هندوانه راکړې. دوکاندار په هندوانو کې وکتل او هغه بېکاره هندوانه چې هیچا نه پیرله مسکین ته ورکړه. سوالګر چې هندوانې ته وکتل پوه سول چې د خوراک شی نه ده. په جیب بوخت سو او شیبه پس یې څو پېچلي نوټونه راویستل، هندوانه پلورونکي ته یې ورکړل او ویې ویل: ها د دې روپیو په اندازه راته یوه بله هم راکړه. دوکاندار په هندوانو کې یو ښه سمه او روغه دانه راواخیسته او سړي ته یې ورکړه. سوالګر دواړې هندوانې اسمان لوري ته ونیولې او ویې ویل: الهي ستا بندګان وګوره، ستا لپاره یې راته دا خرابه او رسته هندوانه راکړه او د پیسو لپاره یې دا روغه او خوږه هندوانه راکړه. ای اورېدونکې، د الله لپاره هغه څه ورکوه چې تا ته ډېر خوښ وي، تر څو الله تعالی خپلو دوستانو متقیانو څخه وګرځوي. صدقه ورکول ستا لپاره د آخرت توشه ده، نو اوس لا تر ټولو ښه توشه تیاره کړه. صدقه ورکول ردی بلا ده. په صدقه سره ستا څخه ټولې بلاګانې الله جل جلاله ردوي. نو که غواړې چې د ستا څخه ټولې بلاګانې لرې سخي او رد سي، نو د الله لپاره صدقه او خیرات وکړه.